رواني لحاظ باندې خپل لوستونکی له ځانه سره وساتو. که چېرته په رواني لحاظ باندې موږ خپل لوستونکی له ځانه سره ونه ساتو نو په هغه صورت کې موږ باید په دې اعتراف وکړو چې زموږ لیکنه چې ده دا نیمګړې ده. نو لحاظه موږ وایو چې ځینې شیان داسې دي چې هغه باید دغه شي په پام کې ونیول شي. موږ لهجوي اختلافات لرو. مثلا لهجوي اختلافات زموږ څه دي؟ لهجوي اختلافات زموږ دا دي چې په ځینو سیمو کې ځینې لهجې دي. موږ په پښتو کې په پښتنو سیمو کې پښتانه د جغرافیوي موقعیت له مخې ډېر ګډوډ سره پراته دي. څوک په یوه سیمه کې څوک په بله سیمه کې. نو د هرې جغرافیا سره سم هغه لهجه چې ده هغه رامنځته شوې ده. سره د دې چې په دې لهجو کې ډېر کار نه دی شوی او لا ډېر کار ته ضرورت لري. زمونږ د لیکدود او د لیکنې یوه دغه هم همدا ده، ستونزه هم همدا ده چې موږ ټولې لهجې نه دي ثبت کړي. که موږ ټولې لهجې ثبت کړو زموږ ستونزه هم حلیږي، ځکه زموږ په ډېرو لهجو کې ځینې ویونه شته دی چې دا د ولس مال دی، خو موږ یې باید د لیک ژبې ته راوباسو. په دې موږ نه یو توانېدلي. 40 کاله یا 45 کاله وړاندې ځینو پوهانو چې د هغې د جملې نه یو ډاکټر صاحب زیار دی چې د لهجو د ثبت لپاره یې ډېر کار کړی دی. خو یوازې په زیار صاحب نه کېږي، په هر چا باندې دا د یوې ژبې د یو مسلکي کس لپاره دا ضرور ده چې موږ په دغه خپلو خامو موادو باندې ډېر تحقیق او ډېر څېړنه وکړو. او بل دا لهجې باید ثبت کړو. خپل هغه د لهجوي اطلس له مخې دا لهجې باید ثبت شي. نو په دې برخه کې موږ ستونزه لرو. بله د لیک ستونزه ده چې مثلا تر اسلام د مخه زموږ په سیمه کې مروج لیک چې و هغه کروتي یا خروشتي و، چې بیلګې یې زموږ په وردګو کې او د ننګرهار په درونټه کې او د پېښور په شهبازګړه کې لاسته راغلي دي. خو تر اوسه پورې په سمه توګه دا نه دی لوستل شوی، یا خو ځای بیا عربي لیکدود نیولی دی. عربي لیکدود باندې بیا موږ اصلا د کومه مروجه اوسنۍ الفبا چې زموږ ده دا نو د سلطان محمود غزنوي په وخت کې چې هغه دغه ته قاضي سیف الله ته دنده وسپارله او حسن میوندي ته دغه ورکړ شو. نو هغه بیا د موجوده توري چې دي دا یې دغه کړل، د عربي راواخیستل. بیا موږ پښتنو په دې باندې دا کوم توري چې ور اضافه کړي دي هغه دغه 8 توري دي چې دا سوچا پښتو توري دي، درې پې 4 اضافه کړي دي. دغه 8 توري چې دي چې په هغې کې ټې ده، په هغې کې ړې ده، په هغې کې ډال دی، په هغې کې خین دی، په هغه کې نون دی، زی ده، زیم په شکل باندې. دغه 8 توري چې دي د هغه توري دي چې که د هر توري په سر کې د هر لغت یا د هرې کلمې په کلمه کې دغه توری راغی نو دا سوچه پښتو دی. مثلا ټی دا سوچه پښتو دی، ټغر پښتو لفظ دی، یا ټولواک. مثلا خین خار چې په دری کې بیا دا په شین باندې بدلیږي، شار. ښېګڼه ښه. ماښام چې دری کې شام بولي. دا هغه توري دي چې هغه دي. همدارنګه ډال، ډالۍ، اړې، مثلا ړون،
پښتو زی مثلا ځنګل گی گمنز کنه یا گیره په کندهار کې دغه د ژ چې ده دا بیا په دغه بدلیږي په زیاترو اسمونو کې یا په ویونو کې لکه ژ ژیره چې موږ یې ګیره وایو ژیره ګومنز فکر نه کوم خو په نور دغو کې نو 1 2 3 4 5 شپږ دوه توري نور هم دي چې الف ب ت نون مثلا لکه من کون وایو دا هغه توري دي چې سوچه پښتو دي دری څلور یو ور اضافه کړي دي چې هغه ګاپ دی لکه گردن ژیده لکه مژگان پیده لکه پیمان او یو توری بل چې شی دی ګاپ ژی پی یو بل هم دی اوس رانه ذهن نه ووتو په هر صورت دا هغه توري دي چې مونږه او دری په عربي باندې ور اضافه کړي دي نو لهجوي اختلافات شته دی موږ د چا په خوله کې ژبه نشو جوړولی اما موږ کولی شو چې په لیک کې د دې دغه وکړو ځکه ځینې شیان منل شوي دي خوشحال خان خټک هم خپله د املا یو ځانګړې املا یې لرله هغه تر هغه وړاندې پیرروخان چې د خوشحال دغه املا چې ده یا دا لیک چې دی د زنځیرۍ په نوم باندې یادیږي نو مثلا په لهجه کې موږ نمر هم وایو المر هم وایو نور هم وایو مر هم وایو او میر هم وایو خو منل شوی چې دی هغه لمر دی لمر نو ځکه لیک ته هم ډیر لمر راغلی لمر ویده دی له مداره ستوري وځي له سهاره تر له ماښامه تر سهاره ستوري وځي یا ژبه ده څوک ژبه وایي څوک زبه وایي څوک جبه وایي دا د چا خوله کې نشو موږ سمولی خو لږ تر لږه کله چې موږ لیکو د لیک ژبه چې ده زموږ هغه ژبه ده جبه نه ده دا منل شوې خبره ده دا منښتې مثلا د پښتو په اکاډمۍ کې هم دغه شوي دي پښتو اکاډمۍ هم دا پریکړې کړي دي پښتو ټولنې او همدارنګه د باړهګلۍ په څو سیمینارونو کې هم شوي دي نو لهجوي اختلافات او دا شیان هم شته دی نو موږ د دې په خاطر باندې چې د یوې ښې املا د لیکنو په وخت ځینې ټکي باید په پام کې ونیسو هغه په ژبه باندې بشپړ تسلط دی د ویونو ښه ذخیره ده ګرامر دی چې بشپړ معلومات باید پرې ولرو او د بهرنیو کلمو د کارولو د اړتیا په صورت کې باید موږ هغه وکاروو خو که چېرته خپلې ولرو نو بیا یې اړتیا نشته دی نو زموږ نننی درس هم همدغه همدومره و هیله ده چې په نورو درسونو کې هم راسره پاتې شئ اوس مو په خدای سپارم ښاد او آباد اوسئ او دا لړۍ راسره تعقیب کوئ ډېره مننه